Demonstrative pronoun. This, that, these, and those. This is a pin. That is a pin. These are pins. Those are pins. So if you want to learn demonstrative pronoun, please keep watch this video after a few moments. Hello guys, this is me Ms. Pasafe and you're watching MS English Academy YouTube channel and Facebook page. Today in this video you will learn demonstrative pronoun. This, that, these and those. Before starting the topic, I request to all of my friends who are watching my video, please subscribe my channel and click the bell icon for more videos. ګرانو دوستانو نن په دې ویډیو کې موږ demonstrative pronoun یعنی this, that, these and those باره کې تاسو له معلومات درکو چې دا موږ کوم ځای کې استعمالوو. خو د درس شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خواته ګنټۍ نشان هم ووهئ د داسې نور د انګلیش ګرامر ویډیوګانو لپاره زموږ چینل به ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس یاد کړو چې this موږ کوم ځای کې استعمالوو او that او داسې نور these and those. This is used for singular. This چې کوم دی دا موږ د یو څیز لپاره استعمالوو خو چې نږدې وي چې یو څیز وي نږدې وي یعنی singular وي او near وي چې نږدې موږ سره یو څیز وي نو هغې لپاره بیا موږ this استعمالوو. For example, this is a pin یعنی دا یو پن دی. This is a pin دا یو پن دی. That موږ د اوس د لرې څیزونو لپاره استعمالوو. کوم څیز چې موږ سره لرې وي یعنی far وي او singular وي چې لرې وي خو چې یو وي د هغې لپاره بیا موږ that استعمالوو. For example, that is a book هغه یو بوک دی. That is a book هغه یو بوک دی. These موږ د نږدې څیزونو لپاره استعمالوو خو چې ډېر وي. کوم څیزونه چې نږدې وي او ډېر وي یعنې د هغې لپاره بیا موږ these استعمالوو. For example, these are pens دغه قلمونه دي یعنې دا قلمونه دي. These are pens دا قلمونه دي. نور مثالونه بیا د ویډیو په اخره کې در کوم. اول تاسو صرف ځان پوهه کړئ چې دا موږ کوم ځای کې استعمالوو. بیا مثالونه آسان دي هغه تاسو خپله هم جوړولی شئ. These are pens مطلب دا قلمونه دي خو چې کوم څیز بیا ما لرې شي او ډیر وي د هغې لپاره بیا موږ those استعمالوو. Those are books یعنی هغه کتابونه دي. Those are pens هغه قلمونه دي چې کوم څیز لرې وي او ډیر وي د هغې لپاره بیا موږ those استعمالوو. بالکل یو آسان ټاپک دی خو ډېر کسان کنفیوز کېږي. نن زه ستاسو کنفیوزنګ چې کوم دی ختموم. بالکل this چې کوم دی دا موږ د یو څیز لپاره استعمالوو خو چې نږدې وي. کوم څیز چې نږدې وي موږ سره د هغې لپاره بیا موږ this استعمالوو. For example, this is a pen دا قلم دی. This is a pen. که زه اوس وایم چې that is a pen نو دې مثال دغسې دی معنا چې هغه قلم دی هغه قلم دی او دا قلم دی. لکه پښتو کې موږ چې هغه یو ګاډی دی. زه وایم انګلیش کې ویل کېږي that is a car that is a car. پښتو کې تاسو یو وایي چې دا قلم دی. په انګلیش کې ویل کېږي this is a pen یعنی this مطلب چې کوم دی پښتو کې هغه دی دا یو پن دی دا یو قلم دا یو ګاډی دی دا موټرسایکل دی دا یو دکان دی. this is a shop دا موږ هم ویلی شو. او that چې کوم دی دا موږ د لرې څیز لپاره استعمالوو. یعنې په انګلیش کې به تاسو یو وایي چې that is a pen that is a car that is a shop that is ice cream هغه آیس کریم دی. هغه آیس کریم خو څوک نه وایي خو بیا هم هسې تاسو له ما مثال درکوم. that is a bag هغه بسته ده. اوس these چې کوم دی دا موږ د جمع فارم لپاره استعمالوو چې کوم څیز ډېر وي دو وي یا دونه ډېر وي د هغې لپاره بیا موږ these استعمالوو. تاسو په پښتو کې ووایئ چې هغلته قلمونه وو. These are pens
سوري these are pens مطلب دا قلمونه دي کو زه وایم چې those are pens یعنی هغه قلمونه دي هغه قلمونه دي او دا قلمونه دي څومره فرق دی چې کوم څیز لرې وي او جمع وي یعنی دوه یا دوه نه ډېر وي د هغې لپاره بیا موږ دوز استعمالوو خو چې هغه څیز بیا موږ سره نږدې وي او ډېر وي د هغې لپاره بیا موږ دیز استعمالوو راځئ چې اوس مثالونه درکړم هغه کسان چې هغې اوس هم پوهه نه وي هغې باید چې مثالونو کې ځان پوه کړي چې کوم ځای کې موږ دیس استعمالوو کوم ځای کې موږ دیټ استعمالوو کوم ځای کې موږ دیز استعمالوو کوم ځای کې موږ دوز استعمالوو دې سره یو خبره بل هم یاد لرئ is MR is MR به انشاءالله موږ تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې یعنی بله ویډیو کې تاسو ته موږ ایکسپلین کوو چې is MR دا موږ کوم ځای کې استعمالوو تاسو به دا هم اورئ چې this is a car this is a car او زه بیا ویم چې these are pens زه are استعمالوم نو دا به ته انشاءالله بیا په نیکسټ ویډیو کې ایکسپلین کوم چې is موږ کوم ځای کې استعمالوو او are موږ کوم ځای کې استعمالوو او M به هم ایکسپلین کوم چې M موږ کوم ځای کې استعمالوو نن تاسو صرف demonstrative pronoun یاد کړئ this is a pen دا قلم دی this is a pen دا قلم دی this is a book دا book دی this is a book دا book دی یعنی دا کتاب دی these are pens دا قلمونه دي these are pens دا قلمونه دي these are books دا کتابونه دي these are books دا کتابونه دي اوس that دا خو د نږدې لپاره شو اوس that او those دا اوس د لرې لپاره دي that دا چې لرې وي او یو وي یعنی that is a pen هغه قلم دی that is a cup هغه پیاله ده that is a cup هغه پیاله ده those are cups یعنی هغه پیالې دي those are cups هغه پیالې دي که زه وایم چې those are bags هغه بستې دي those are cars هغه ګاډي دي یعنی هغه موټرې دي those are cars هغه ګاډي دي امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښه کړې وي نو که تاسو اوس غواړئ چې خپل انګلیش ډېر مضبوط ډېر های لیول ته ورسوئ نو بیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ د داسې انګلیش ګرامر ویډیوګانو دپاره یعنې د لسننګ پریکټس لپاره ریډنګ پریکټس لپاره هغې لپاره تاسو ته هم څه ټکس ښیم انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خوا ته ګنټې نشان هم ووهئ د نورو ویډیوګانو دپاره ځکه بعضې کسان وایي چې ستا ویډیوګانې ما نه راځي هغوی د ګنټې نشان نه یې وهلی ځکه زموږ ویډیوګانې نه ورځي نو دا ګنټې نشان ووهئ تاسو زموږ ویډیو ټول ناول در رسیږي انشاءالله په بله ویډیو کې موږ از ام آر یعنی از ام آر چې از موږ کوم ځای کې استعمالوو ام موږ کوم ځای کې استعمالوو او آر موږ کوم ځای کې استعمالوو نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ما ته راکړه اجازه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته